الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. حضرات علماء کرام، مشایخ عظام او د دې مدرسې او د دې جامعې محتمم او خادم جناب مولوی عبدالله صاحب او د دې مدرسې منتظمین او د دې مدرسې خادمان او ډېر د لرې او د نږدې نه راتلونکو عامو مسلمانانو ورونو، تاسو ته معلومه ده چې نن د دې جامعې او د دې مدرسې د عام مسلمانانو ورونو ته د حافظانو د هغې یو باغچه او یو ګلدسته تیاره کړې ده. تقریبا درې کم اویا کسان یا اووه شپېته کسان د دې جامعې د دې مدرسې نه نن فارغېږي. ډېر خلک دا یو سوال کوي چې علماو څه خدمت کړی دی، علماو څه کړي دي. علما ستا د بچي تربیت کوي، علما د جامعې ته داسې ماشومان ګلان حافظان مخکې کوي، یو ستا د بچو تربیت کوي، ستا د بچو خدمت کوي. او دغه جامعې ته هغه بچي مخکې کوي چې ستا دپاره د دنیا او د آخرت د دواړو ګټه ده. علما دغه خدمت کوي. علما لګیا دي ستا عقیده جوړوي، ستا اعمال جوړوي، او دا علما شپه ورځ ستا په خدمت کې لګیا دي. باید دار مسلمانانو ورونو د علماو قدر وکړي، د استادانو قدر وکړي، د قاریانو قدر وکړي، د حافظانو قدر وکړي او د مفتیانو قدر وکړي. ولې؟ ځکه تا ته هغه د قدر او د عزت د احترام په نظر باندې ګوري، ځکه ستا د بچي قدر کوي او ستا د بچي دومره عزت ستا بچي ته وبخه چې د دنیا او د آخرت دواړو کامیابي به الله تبارک وتعالی قرآن کریم د دې حفظ د وجې نه الله ورته نصیب کوي. او قرآن کریم د الله پاک هغه معجز کتاب دی. الحمدلله من خو مسلمانان یو، قرآن کریم تلاوت هم کوو، ایمان هم پرې راوړی دی، عزت هم کوو، په خپل هم لولو، بچو باندې ویو، کور کې په زنانو باندې ویو. او موږ او تاسو باندې به خامخا د قرآن کریم یو حق دا دی چې دې باندې به عمل کوو، د قرآن کریم تلاوت به کوو. دا د الله هغه معزز و معجز کتاب دی چې کله کافر قرآن کریم هغه اورېدلی دی، هغه آیاتونه اورېدلی دي، قرآن کریم سره واسطه پیدا شوې ده، الله تبارک وتعالی د قرآن کریم د وجې نه هغې ته اسلام نصیب کړی. یو نیک باچا تیر شوی مامون الرشید. د مامون الرشید دا عادت و چې هغې به په خپل دربار کې کال کې یو ځل یو مجلس کوله، او دې مجلس ته به هر چا ته د راتلو اجازت و. مسلمانان به هم راتلله، یهود به هم راتلله، نصرانیان به هم راتلله، هر سړی به د باچا دربار ته راتلله او په خپل نوبت باندې به خبرې کولې. یو ځل باچا ناست دی، دې مجلس ته یو سړی راغی، د شکل او د صورت په اعتبار باندې هوښیار سړی معلومېدله، عقلمند سړی معلومېدله، او چې کله خبرې شروع کړې نو خبرې هم ډېر د عاقلانو د هوښیارانو خبرې وي. بادشاه ته د خبرو ډېر خوند ورک. چې کله مجلس ختم شو، سړی د خبرو نه معلومیږي چې مجلس ختم شو، نو بادشاه راوغوښته ویې دلته راشه. چې راغی ورته وایي چې ته اسرائیلي یې؟ هغې ورته ویلې هاو. باچا ورته دعوت ورکړ، وی که ته ایمان راوړې مسلمان شي موږ به ستا ډېر قدر وکړو،
ډېر احترام به درته وکړو، ایمان راوړه مسلمان شه. هغه ورته وایي زه خپل دین او مذهب پرېښودلو ته تیار نه یم، دا خپل دین او مذهب نه پرېږدم. بادشاه دعوت ورکړ، چې دعوت یې ورته ورکړ نو هغې ایمان رانهوړ، نو خبره ختمه شو. را روان کال بیا د بادشاه په دربار کې مجلس جوړ شو. چې مجلس جوړ شو نو هغه سړی بیا راغی، چې کله نوبت ورته ورسېدل بیان یې وکړ، په اسلامي تعلیماتو باندې بهترین انداز کې بیان وکړ. د دې نه معلومېدله چې سړی مسلمان شوی دی. چې کله مجلس ختم شو بادشاه بیا راوغوښته دلته راشه. چې راغی ورته وایي هغه سړی چې پروسه کال مې تا ته دعوت درکړ تا ایمان رانهوړ. ویلې ها. وی اوس خو داسې معلومیږي چې ته مسلمان شوی. وی ها مسلمان شوی یم. وی دا راته وی چې ایمان دې ولې راوړ، ولې مسلمان شوی؟ هغه ورته بادشاه ایمان مې ځکه راوړ چې تا راته دعوت راکړ او زه ستا د مجلس نه لاړم، ما سره دا سوچ پیدا شو، ما سره دا ذهن پیدا شو چې ریشه د موجوده مذاهبو باندې تحقیق شروع کا چې اسلام په حق دی که یهودیت په حق دی او که نصرانیت په حق دی. ما په دې موجوده مذاهبو باندې تحقیق شروع کا او تحقیق مې داسې شروع کا چې ما د تورات 3 نسخې ولیکلي، هغې کې مې د ځانه پکې زیاتې کمې وکړ، څه څیزونه مې پکې زیات کړه او څه مې کم کړه، څه شیزونه مې پکې مخکې کړه او څه مې وروسته کړه. او هغه مې د یهودیانو عبادت خانې ته ویوړه. یهودیانو رانه ډېر په مینه او محبت باندې واغستل، خو یهودیان په دې پوه نه شوه چې دې کې زیاتې او کمې شوې ده. بیا مې د انجیل 3 نسخې ولیکلي او دا مې د عیسایانو عبادت خانې ته ویوړې او عیسایانو رانه ډېر په مینه او په محبت باندې دا 3 واړه نسخې واغستلې او هغې کې مې د ځانه زیاتې او کمې کړې. عیسایانو په دې پوه نه شوه چې دې کې زیاتې او کمې شوې ده او ما په بهترین انداز کې لیکلی وي، ښه خط باندې مې لیکلی وي، خوشنویسي باندې مې لیکلی وي. نو چې ویې کتلې ظاهري کاغذ مزیدار و، لیکل مزیدار و، انداز یې ډېر ښه نو ما نه واغستلې. بیا مې د قرآن کریم 3 نسخې ولیکلي، په هغې کې مې د ځانه زیاتوالی کموالی وکړ، څه څیزونه مې مخکې کړه او څه مې وروسته کړه، څه مې پکې زیات کړه څه مې کم کړه. دا مې د مسلمانانو عبادت خانو ته ویوړې. مسلمانانو رانه اول ډېر په مینه باندې واغستل، ډېر په محبت باندې واغستل، لیکن چې مسلمانانو وکتلې چې دې کې تا زیاتې کمې کړې دی، هغه 3 واړه نسخې ما ته بیرته واپس کړې راکړې. ما ته وویل چې دې کې تا زیاتې کمې کړې، دا هغه اصلي قرآن کریم نه دی، نو لہذا ما ته بیرته راکړې. د دې نه ما ته درس حاصل شو، د دې نه ما ته دا خبره راغله چې قرآن کریم دا د الله کلام دی، الله پاک د دې حفاظت کړي، دې کې څوک زیاتې کمې نشي کولی. د دې قرآن کریم د وجې نه مسلمان شوم، اسلام مې راوړ. د دې راوي یحیی ابن اقسم رحمه الله دی. یحیی ابن اقسم رحمه الله وی په دې کال باندې حج ته لاړم. په حج کې د یو لوی محدث، یو لوی فقی، یو لوی صوفي، د یو لوی عالم د سفیان ابن عینه رحمه الله سره زما ملاقات شو. هغې ته مې دا واقعه ذکر کړه. سفیان ابن عینه رحمه الله ما ته وویلې باید چې همداسې شوي وی. ما ویلې ولې؟ ځکه د دې تصدیق په قرآن کریم کې موجود دی. ما ویلې په کوم ځای کې دی؟ وګوره د تورات او د انجیل د مخکینی کتابونو متعلق رب العالمین فرمایي بما استحفظوا من کتاب الله، د تورات او د انجیل د حفاظت ذمواري الله قومونو ته سپارلې وه، یهودو نصاراو ته سپارلې وه. یهودو نصاراو د هغې حفاظت ونه کړ، نو په تورات او انجیل کې زیاتې کمې کېدلی شي، خو قرآن کریم کې زیاتې کمې نشي کېدلی، ځکه قرآن کریم متعلق رب العالمین فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.
بېشکه ما قرآن کریم نازل کړی دی او زه د قرآن کریم حفاظت کوونکی یم چې رب العالمین د کوم شي حفاظت وکړي هغې کې څوک زیاتې کمې دا نشي کولی. بیا د قرآن کریم د وجې نه مې ایمان راو مسلمان شو. یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوي کې ولاړ دی. په دې کې یو رومي دهقان راغی. حضرت عمر رضی الله عنه سره ودرېدل په خوا کې او په وچت آواز باندې وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. په وچت آواز وی چې ما زه د دې ګواهي کوم چې الله تبارک وتعالی یو دی، د الله سره شریک نشته، او زه د دې ګواهي کوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله بنده او رسول دی. حضرت عمر رضی الله عنه تینا پختنه کوي وی تا ته خو چا دعوت نه دی درکړی، تا ته چا نه دی ویلي چې مسلمان شو. دا راته ووایه چې ولې ایمان دې راوړ، ولې مسلمان شو بغیر د دعوت نه. هغه رومي دهقان ورته وی اوس په دې لار را تېرېدلم، یو مسلمان قیدي و، هغه په محبس کې و، هغه په جیل کې و، هغه په قید کې و. وی د مسلمان قیدي د قرآن کریم یو آیت تلاوت کا. وی ما ته رب العالمین د مخکینی کتابونو علم را کړی، د تورات، د انجیل، زبور، درې واړو کتابونو علم ما سره شته دی. وی په دې لار را تېرېدلم، د مسلمان قیدي نه مې د قرآن کریم د آیات واورېدل. وی ما چې سوچ او فکر وکړ، الله تبارک وتعالی د مخکینی کتابونو ټول علم رب العالمین په دې یو آیات کې ایښی دی. د آیات مې چې واورېدل، د دې آیات په اورېدلو باندې مې ایمان راوړه، مسلمان شوم. بیا د هغه آیات یې ولوسته او د هغې عجیبه او ناشنا تفسیر او ترجمه وکړه. هغه آیات دا دی ومن یطع الله ورسوله ویخشى الله ویتقه فاولئک هم الفائزون. بیا وی ومن یطع الله، دا د فرض متعلق دی چې کوم سړی د الله تبارک وتعالی احکام فرائض مني، ورسوله دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د سنت متعلق دی چې کوم سړی د پیغمبر اسلام د سنتو تابعداري کوي. ویخشى الله دا د تیر عمر متعلق دی چې کوم سړی مخکې عمر تیر شوی دی او ګناهونه کړي دي او د ګناهونو نه توبه وباسي. ویتقه دا د روان عمر متعلق دی، را روان عمر کې دا سړی ګناهونه نه کوي. چې کوم سړی کې دا څلور صفتونه موجود وي، د الله احکام فرائض مني، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري هم کوي او د تیر ګناهونو نه توبه وباسي، را روان عمر کې ګناهونه نه کوي، رب العالمین دې دپاره انعام ټاکي فاولئک هم الفائزون. بېشکه دا کامیاب خلک او دا حقیقت دی چې یو سړی د الله حکمونه فرایض مني، د نبی علیه السلام مبارک طریقې مني، گناهونه کړي د هغې نه توبه وباسي. پیغمبر اسلام مبارک فرمایي التائب من ذنب کمن لا ذنب له. چا چې په صدق دل سره په رښتینې شرایطو برابر د ګناه نه توبه ویستله، دا داسې دی لکه د سره ګناه نه یې کړی او بیا را روان عمر کې بیا ګناهونه نه کوي، نو دې سړي ته به خامخا رب العالمین جنت ورکړي. دا د الله تعالی هغه مقدس کتاب